پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني ملیشو تعزا تیری د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. دا چې پاکستاني ملیشا له ډیورنډ کرښې دېخوا څومره راوختې ده، څومره یې افغان خاوره لاندې کړې ده او څومره یې تاسیسات جوړ کړي دي، ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. درنو کتونکو له تاسو څخه هیله کوو تر څو دغه ویډیو شیر کړئ او غږ تر چارواکو پورې ورسوو. پاکستاني پوځ د ناړۍ ولسوالۍ د کلي په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. پاکستان د خپلو غیر قانوني اقداماتو په دوام تازه د ناړۍ ولسوالۍ د ځینو کلو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی چې د ناړۍ ولسوالۍ خلک وایي پاکستان تر دې وړاندې پر ځینو سیمو د راکټونو ګزارونه هم کول. نو خلک اړ شول چې خپل کلي پرېږدي او د خلکو له وتلو وروسته پاکستان د دوی د کلیو په منځ کې اغزن سیم تیر کړی دی. دغه اغزن تار د کونړ سیند پر غاړه تیر شوی دی. دا لومړی ځل دی چې پاکستاني پوځ ځان د کونړ سیند غاړې ته رسوي او اغزن سیند پرې تیروي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی. دا یوازینی ځای نه دی چې پاکستاني عسکر پکې یو کلی په دوو برخو ویشي، بلکې په دې وروستیو میاشتو کې د افغان خاورې ډیره زیاته برخه نیولې ده او د ګڼیو کلیو په منځ کې یې اغزن سیند تیر کړی دی، یا یې هم پوستې جوړې کړي دي او یا یې هم نور تاسیسات جوړ کړي دي. له بله بیا د پکتیکا برمل ولسوالۍ هم پاکستاني ځواکونو تر اور لاندې نیولې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ سور زغیمای، منګړیتې، ګورویک، تنګی او خرڅین سیمو کې د پاکستاني ځواکونو له لوري جګړه روانه ده چې په ترڅ کې 15 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ یوه اوسېدونکي میلمه راډیو ته وویل په دغه نښته کې 2 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي او 14 تنه نور ټپیان دي. د سرچینې په خبره سیمې ته افغان لوړپوړي چارواکي هم رسېدلي دي، خو د جګړې د مهارولو او یا هم د پاکستاني لوري ته د ځواب ورکولو په اړه اقدام نه کوي. بل خوا د پکتیکا د دوهمې پلې لیوا قوماندان جنرال رحمدل حیدرزی بیا دغه څرګندونې ردوي او وایي سیمې ته موږ رسېدلي یو خو افغان لوري ته د جګړې په تړاو ریپورټونه ناسم دي. حیدرزی زیاتوي کوم خلک چې داسې دعوې کوي هغوی غواړي چې اړیکې خرابې کړي. نوموړی وایي پاکستاني طالبانو د پاکستاني ملیشو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي.